اسمو شاو خبرو شروع مبارد اقا اعمالو کی شغه انسان له د ژوند کې متوجي کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیث باندې ثابته کوم عمل دغه انسان شکل او د کیږي او د قشان تیر وشتيږي او به دوباره د خپل ورزي رسول الله په مبارک ارشاداتو کې د ډېر طریقې د سنت متوجي دي د ټول نمخ اول په دې باندې نظام په یو له دغه نوري سره عمل کړه او ځکه علم اقشل شغه عملی یو سړی په ځای ډېر معلومات ورکړي دا د الله په نسبت باندې عالم نه دی شکل به کې عملا نقصان نیمګړته نبی صلی الله علیه وسلم د 10 باره کې تذکرہ کړو د منځ باره کې د خوراک جمع اشهر باره کې او د قشن شکل سړی ضرورت پوره کولو لپاره ورزي یو سړی د چا سره ملاقات کوي یو سړی سکل کوي او رسول الله ملګری بچی کله یو بل سره مخامخ شونه او دغه تاسو به کول چې محمد رسول الله څنګه ژوند دی په مجلس کې بل تشکیرا او سوال دی نن به خبره په بار دي کې چې به چې کله سړی ود کېږي اهل علم فرمایي نو په دې کې سنت طریقه دا چې د مقام ازنو سره سړی ود نشي ځکه رسول الله به امانه غړاله امام بخاری سے فرمایي او داغه مقصد دا کې سړی قیام الليل تهجد نه راوچتيږي او د سړی راوچتول چې اسنه د سبب ور وده پاتې نشي نو خیر دغه مقصد ازنو سره سړی خبرې نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم به دا بده غنړي قران کې الله پیرت کړي قرطبي فرمایي چې عمر ابن الخطاب د شپې ګرځیدو چې کوم خلکو بنا وخت پورې مجلسونه کول هغه بهوال سوا د ملمنه او سوا د دینی مجلس نو د خپل اهل نه دریم سنت په خوب کې راځي سړی بوختي ود کېږي او څلورم سنت طریقه دا چې سړی د خپل بستر لراځي نو په کار دا چې هغه د شي توشک یو قبله مسلې صادري کړ صادره هغه له شي ټک باندې ورکی چې شاور مدینه اسی لاس ما سربانی کش دم سنت پنځم سنت پر خو کې درجه سړیو په دکی طرف باندې ود کېږي بخاری کې حدیث رسول الله ملګری ویلي و چې ودشه علی شقق الایمن په دکی طرف باندې استا شپږم سنت طریقه کې دا چې سړی بردش او دس کې دی ود کېدو لپاره لکه څنګه چې منزل او دس کې زموږ سره ډېر ملګری شکل ود کېږي هیڅ بده وخت کې او دس مات به کینا به د قبله په طرف باندې دماغ داس لازم نه دی اهل علم فرمایي چې بده کې درې روایت راغلي دوه پاګه ټول باندې علماو کلام کړي دي خو کوشش ته سړیو کې چې پاګه طرف باندې ودی شي د کوټي موقعیت په دې طریقه باندې وي چې سړی د قبله په طرف باندې برابرۍ کې نه سم مانعات کې نشته سړی به د قشن د خپل ورغوي راجمه کې بده کې بقول هو الله وي اعوذ بالله اعوذ برب الفلق والناس پکيو به بدن باندې راکږي چې مسه طاقت درې کرت بدا کار کوي دغه به دا خبره ده چې انسان به د صورت درې کرتی وي او کدا عمل بدري کرتی وي پورا کوي نو اهل علم فرمایي چې قرأت یو کرتی وکا لیکن دا پوکې کول او دا مس کول دا به درې کرت پر بدن باندې دا سنت طریقه ده لکه د عائشہ رضی الله عنها روایت نقل لې به په دې کې دا خبره ده چې انسان به ول پوکې کوي کدا په صورت بلولي د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث معلومیږي چې رسول الله وکړه خپل ځای لراغه اول به د لاسونو راجمه کړ بوکې به کې وکي دغه نه به ورسه به قرأت وکي ډېر خلک قرأت وکي ورسه به بوکې کوي اول د بوکو دغه نه ورسه به سورتونه هو به بدن باندې راکاګه او مخکې د دې آداب منګویلو بل دا شکل سړی و دکیږي دا بده شي وي چې اللهم باسمک اموت واحیا الله ستاسو د نوم په نامه باندې زه مړکېګم او د قشن ژوند دیګم او دکیګم څنګه دم د خوب د مرګ ورور دی او لسم سنت طریقه په خوب کې دا شکل سړی راوچېږي یا د قشن به د ودکیږي د سی بوي اللهم یا الله هنا عذابك ما وصف الصد عذابنا يوم تبعث عبادك فاقوا رزمنا چې تخپل بندگان راوچتای الله دغه عذابنا مساته به بداو چې الحمدلله الذي ټول صفاتونه د کمال هغه الله لري چې زما د پر کافیواله کړي د قشن مال زیل را کړي دي الحمدلله الذي ټول صفاتونه د کمال هغه ذات لري دي اطعمني جمال ډوډۍ را کړي د مال اوبره کړي دي
الحمدلله الذي ټول صفاتونه د کمال هغه الله لري چې په ما باندې احسان کړی دی او دغه شمه باندې فضل کړی دی. اللهم اني اسالك يا الله زستانه سوال کوم است په عزت باندې چې ته مال د ورن نجات راکړي. چې کله انسان دا خبره وکي وې دې سړي د رب العالمین دومره حمد وکړي لکه دا ټول دنیا چې راجمه شو د الله حمدونه بین دغه حمد او د دې حمد هم دغه زور برابر دی. ته سوچ کوونو معمولی کو دي عمل دی ظاهري موږ له معمولی کاری لیکن د الله او د الله رسول په نسبت زیات دولسم سنت طریقه به کېدار چې انسان ایت کرسی ولولي ذکر رسول الله فرمایي چې د ابلیس به بچ کیږي. بخاری کې مشهور حدیث دی. بعض خلک البته په حدیث باندې کلام کوي چې شیطان څنګه د انسان په صفات باندې ونی ول او څنګه به خوشي کې نه رسول الله ویل دي زموږ په ایمان دی. او چې کله سړی و د کېږي نو په دې وخت کې د قیام الليل د تهجد نیت وکړي کوچه چوپه به هوا الا که چرته اوچت نشو تر سبا پورې ته ودوي ستا په دې نیت باندې الله رب العزت د ټول شپه تعالی د قیام الليل ثواب لیکي. زمونږ الله دومره انصاف والا ذات دی. نسائی کې دا روایت صلی الله علیه سنت پر خو کې درجه سړی و د کېږي تسبیح بدري درش کرته وای تحمید الحمدلله درې درش کرته او څلور درش کرته الله اکبر وای او معلومه دعا ده اللهم اسلمت نفسي اليك الله مخ ځان ته لدشم کړي او وجهد وجه اليك دا مخ مثال دراړولې دي کارونه مثال درسباري دي د خپل ډډه مثال لګولې د ربتن ورحبه اليك مين میثاق سره د الله ير استانه لا ملجا ولا منجا نشه زیاده پناهي او نه زیاده تکتي د کامیابی مگر هغه داتي امنت بكتابك الذي ما ایمان راوړې ستا هغه کتابه نشته نازل کړي لري ونبيك الذي ارسلته اغ نبی چې تعالی علیه رسول الله فرمایي وکدا چرته بدیش په باندې مر شو اې دې دعا ویل نو ورستا دا سړی په اسلام کې هغه دنیا لاړو مسلمان لاړي رسول الله سره اسلام کوي درکړی دا څومره اوچت او کچر د سبا دي کې نو ته د خیر سبا دي کې شپږم سنت پرې کې دا دي حدیث بخاری مسلم کې راځي چې سړی په د سوره بقره د ورسنی دعا آیتونه ولولي رسول الله فرمایي چې د شپې د دعا آیتونه ولوسل کفتاه د دل کافری کافی دا معنا ده چې په د باندې د شپې د مانځه څخه حق دی د هغه مانځ نه د ایوش شو د باندې د قران کریم څخه حق دی د هغه قران کریم نه د ایوش شو. دریم معنا محدثین دا کوي چې الله رب العزت په د شپې ذمہواری د کوي معنا د هر قسمه شرع نبی سات ولا سمع د پکې دا دی حدیث ابو داود کې راځي ويزعو يده اليمنى داخل اس بکید د خپل اننګي او غمبر لاندې په دې کیفیت اترسم سنت طریقه بګیدار ابو داود کې حدیث رسول الله فرمایي و چې کوم سره د شپې سملي نو هغه قل هل کافرون او وي ځکه بده کې د شرک نه برائت ته کتم مرشي مؤمن عقیدونه لاړي دا څومره کیسه علاجونه او نو لسم سنت طریقه بګیدار الف لام میم تنزيل السجده سوره ملک در ما خو سم ځنه ورسره سلور وړ سنن دار نقل کړي دي چې انسان ولولي دم سنت دي لیکن افضل دا دی چې انسان به سوره تبارک الذی په منځ کې وایي. بعض خلکو ویلي چې بغیر د منځ نه ښه طریقه به کېدا چې شړې به د په منځ کې وایي. یو اسلام سنت طریقه به دا کې دا چې کله شړې له خوب راځي نو په دې وخت کې دا د الله ذکر وکړي. خالد بن ولید به کله و د کېدو د محمد رسول الله تذکره به کوله یې رسول الله د انسانو ابو بکر د شړې ابن قیم سے فرمایي چې کوم سړی ود کیږي نو په دې وخت کې د چا سره مینه اقا سړی بالکل د دماغ باندې کینی چا چې د رسول الله سره مینه د رسول الله سره داغه تذکره او د چا د الله سره او د صحابه سره څوک د دنیا سره دومره مال بوګټم دومره بو بیل مودا خطه شو پورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی انسان په یو د شپې په یو سات باندې نه اوړي چې د الله نه بګي د خیر سوالو کې الله خامخا دل دا ور کوي د شپې دعاګانې غواړه. دویشتم سنت طریقه به کېدا چې اللهم اسلمت نفسي مخکې مونږ ویل دا دعا اخر پورې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو خبرونو دا ورته کافی ده. او دریشتم سنت طریقه به کېدا ده چې انسان له جایز دي چې هغه د بام په سر باندې سملي په دې طریقه باندې کداغه نشر د کټاره و غیره دیوال چاپیری به خیر دی. ترغیب او ترهیب کې روایت ته امده سے خالص فهم چې او تبغه باندې سم له انسان عاجز دی کمزور دی کې دي شي په دې خوب کې په اړخ باندې واوړي او اعلان د استبریوزي محمد رسول الله دومره مشفق دی کدی نشر د کټاره یا دیوال وغیرہ شابری به شهید او انسان بده شي الټه سملینا
بلکې مخکې موږ په دې کې طرف باندې او پنځشتم سنت طریقه به کې دا چې سړی د خپل اهل سره ودشي امام نووي رحمه الله فرمایي رسول الله بنو د کېدو الا مع اهله د خپل اهل سره ابن قیم دا خبره ذکر کړې ده او به چې کله سړی ودکی کې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې څلوي قسمه اذکار د محمد رسول الله نه نقل لي باغي ان شاء الله به خبره کو به د وچې دوه مسله دا چې انسان روچل چې به کومه دعا وي او دغه نور سره چې سړی ډډه وي یا په اړه باندې یا په ملاستا یا رواني به کوم سنت طریقه باندې دا عمل وکي تقریبا د محمد رسول الله بده کې اتلس طریقې نقل لي او به سل دشي طریقې ذکر کو چې زموږ اساسو په عمر کې ژوند کې هغه د خلق عمل کې نه ولي او حالان کې د محمد رسول الله سنت طریقه را د دې خیر رغور د ډېر انسان محروم شوی ترغیبا به ان شاء الله به خبره بیانو رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله صحیح تابعداري نصیب کړي او توفیق د دقیق اعمالو وصلی الله